الله جل جلاله وایي اقترب نږدې سوی ده للناس خلکو لره حسابهم یعنې وقت حسابهم د دوی د حساب وخت دا ده چې کله سړی مړ سي قبر کې کښېږدي نو بیا د ده سره حساب کېږي حساب د درو سوالو په جواب سره نو الله جل جلاله وایي چې دا وخت خو نږدې ده په ډېر کم وخت کې سړي ته مرګ راځي سړی په ډېرو اوږدو فکرو کې اوږدو چرتو کې وي مرګ ناڅاپه راشي وهم فی غفلة الله جل جلاله وایي خلک غافل دي له دې حساب او معرضون خلک اعراض کوونکي دي مخ اړوونکي دي له دغه حساب څخه یعنې د خلکو توجه پر بله خوا ده د حساب دپاره یې بندوبست نه ده کړی ما یأتی نه ده راغلی هم دوی ته من ذکر یو بیان من ربهم د رب لخوا چې رب دوی ته کم بیان وکړي د مرګ و د قبر و د قیامت و د حساب و کتاب بیان ورته وکړي دا بیان محدث نوی راسي نو نه د الا استمعوه مګر دوی غوږ ورته ونیسي و دغه بیان ته غوږ خو یې ورته نیولی وي چې ملا صاحب دی وویل پلاني دی وویل وهم یلعبون دوی عبث بلونکي وي دغې خبرې لره دا خبره عبث غوندې وبولي دغه حالت خلک عبث بولي او د دغه غم کوي چې سبا به څه خورم بله ورځ به څه خورم په دوبي به څه خورم په ژمي به څه خورم لاهیة غافل وي قلوبهم زړونه د دوی کله چې د خلکو مجلسو ته ورسې غوږ ونیسې څوک له دغې خبرې غږېږي چې وچکالي د خلک وږدي څوک له دغې خبرې غږېږي چې بادام ارزانه دي څوک له دغې خبرې غږېږي چې انګور سر ډېر و کشمش ګران دي څوک د پټاټو له نرخه غږېږي نو ستا هم ذهن دغه خبرې جلب کړي قیامت دې هېر سي مرګ دې هېر سي تاسې یې وینئ د څونه غټو ارزوګانو د غټو ارادو خلک یو په بل پسې روان دي چې داسې په ناڅاپي باندې مرګ راځي چې ستا به بیخي فکر نه نو که یو مجلس کې کښېنې هلته د مرګ خبرې کېږي د قبر خبرې کېږي د قیامت خبرې کېږي له دې مجلسه ولاړېږي بل مجلس کې کښېنې بیا دغه مجلس وي دغه خبرې وي له هغه ولاړېږي په بل کې کښېنې بیا دغه خبرې وي نو ستا توجه هم دغه ته رااوړي چې زه باید د مرګ دپاره تیاري وکړم زه باید د منکر و نکر د سوالو جواب دلې پیدا کړم هلته بیا نه ورته جوړېږي جواب نو ځکه الله جل جلاله وایي لاهیة قلوبهم غافل دي زړونه د دوی له دغې مسلې هر سړی د سبا او د بلې ورځې حساب کوي څوک دکان ته حساب کوي څوک تجارت ته حساب کوي څوک مزدورۍ ته حساب کوي څوک د چوکۍ خوبونه ویني دا مسله له هر چا یېره ده چې مرګ به راځي ناوله د دوه کسان به راځي له ما څخه به د درو خبرو سوال کوي نو په کار دا ده چې دغه درې خبرې دلې ورته جواب کړم دا اول سوال ده چې دا ملایکه یې کوي من ربک دا سوال به اول کوي چې رب دې څوک دلته چې ستا د هر چا پر طاقت باندې یقین وي نو ته به بیا په هغه جواب ورکوې که ستا خیال دا و چې زما تمام رزق زما و د اولاد و د ښځې له دوکانه ده نو تا ته د خپل دکان رب معلومیږي که ستا خیال دا و چې زما و زما د ښځې و د زامنو رزق له تجارته ده نو بیا تا ته هغه رب معلومیږي که ستا خیال دا و چې زما رزق په چوکۍ پورې تړلی ده نو بیا هغه رب در معلومیږي او که ستا خیال دا و چې زما د رزق فیصلې په اسمان کې کېږي هلته بدلیږي هلته پر له اوري دلته دا ماضي زما په سترګو کې اسباب دي مؤثر نه دي نو بیا به هلته ته دا جواب ورکوې چې زما رب چې و الله ما تربیت الله کړی د الله به په خپل دفتر کې زما د رزق دپاره فیصلې کولې ما ته به حواله و بیا به ته جواب دا ورکوې چې رب مې الله ده
زما تربیت و پالنه چې زما په زندگی کې په 20 کلنه یا 30 کلنه یا هر څونه کاله چې مې سوي دې کې چې له هغې ورځې زما تربیت شروع سوی و چې زه د مور د نسل دنیا څخه دې دنیا ته رالمه الله جل جلاله زما تربیت و پالنه دلی شروع کړه کنې هلته خو د مور په رحم کې الله د یو چا تربیت کوي او اول تربیت زما په دغه مسله باندې را شروع کوي چې زما د مور په سینه کې زما دپاره پی پیدا کړي او د دغه پیو له پیدا کېدلو څخه ټول کائنات عاجزه دي له الله معصوم دا کار الله کوي او بیا تر هغې ورځې پورې چې زما سترګې له دنیا څخه پټېدې ما ته رزق د الله لخوا حواله نو زما رب الله دا پوښتنه به وشي